دینه ته خپل زکات واخله څونه ترې نه اخلي؟ زه دې 1 روپۍ هم نه اخلم. خدای غیرتي دی او غیرتي بنده خوښ دی. زه دغه کومه خدا ملګرو په دې ویډیو کې د بابا غیرت ته وګورئ څومره غیرتي بابا دی څونه د غیرت نه ډک دی او ورسره بیا د عطاجان د اخلاص ته وګورئ څومره مخلصه انسان دی د عطاجان او د غریبانو سره څونه مینه لرونکی دی. الله پاک دې د عطاجان په ژوند کې برکت واچوي. دا ویډیو مې وکړه زړه مې ډېر زیات خوشحال شوم او د زړه نه مې ورته دعاګانې وختې چې الله رب العزت د عطاجان ستا په ژوند کې برکت واچوي او الله رب العزت دې زرکالن کا. نو راځئ دا ویډیو د سره پلی کوم ملګرو. دا ویډیو تاسو وګورئ او عطاجان ته په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله ولیکئ او ویډیو د ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټیک شو؟ راځئ دا ویډیو وګورئ. جی حاجي بابا ستړی مه شي. ته څنګه یې؟ روژه څنګه تېرېږي؟ نو لسمه روژه ده. لسمه الله دې په خپل در کې قبول کړي. دا چیرې ته راکړه دا یو دانه وخورم. نه روژه نه اوس ما خو فکر نه ورشتیا زه خو روژه ومه. لس روپۍ باندې ورکوم قسم دی که دغونه ګټه پکې خو دغه یو بل دغه تاسو غوندې که یو بل پیرېږي او بس بابا زه نه دا سور دا تر لکه دا ټول لکه او اوس مې 2 کیلو راوړی و 200 روپو. په لا اله ته قسم خورم چې پرون هم همدغه 200 روپو والا مې خرڅ کړ نن مې خرڅ کړ او څو روپۍ در سره دي؟ روپۍ پیسې پکې جب کې دي څو دي جب کې دي دي دغه ده یو ولا مالدار یې ښه دا دي پرونی پیسې دي چې 1 2 3 4 5 6 7 اویا روپۍ. خرما کې صدقه کې که نه صدقه ولا چې داسې کله ناکله یې لکم او داسې ټوله نه ورکوم یو دانه 2 دانې خپل تر اوسه پورې صدقه کې زنده آباد. ښه دا د 2 3 4 5 6 7 8 14 یعنې دا 120 روپۍ شولې. 120 دا خو خلاص شولې دا دی. نو که ته پیسې م راکړلې 120 هغه دي او یا به دا شي بیا به 200 روپۍ پوره شي. 240 شولې ګټه دې وکړله 240 شولې که نه؟ هو خو دغه 30 روپۍ ګټه ده. خدای چې کور نه راچلېږي پې خو څه بچي چیرې دي؟ بچي زامن لرې؟ زامن شکر دی لرم خو جدا دی بدل مې ورته کړی لاړ دی بېله شو رانه. اوس ځان له ما وښځه یو ځوان له قسم دی ما له جلا په دې راځي چې زامن ډوډۍ نه ورکوي ډوډۍ هغه الله ورکوي. ماشاءالله دا خو به د خرما درکم. دا یې د خرما شولې او ستا 170 کېږي ما 500 غانې درکړي. اوس تا ته انصاف در کوم چې ته مسلمان یې او بیا الحمدلله شکر دی دینه ته خپل زکات واخله څونه ترې نه اخلي؟ زه دې 1 روپۍ هم نه اخلم. زه داسې وایم چې ته باور په خدای وکړه چې په دې سترګه ړوند یم تاسو به ګورئ دا ښکاري او په غوږو کوڼ یم نو نشم ګرځېدلی. دې ښځې دپاره ما دا ښځه مې وایي چادري په سر کومه او ګرځم. زه وایم چې نه ما د نکاح وخت کې ستا نفقه جامه ما په غاړه اخیستی چې زه مړ نه یم زما نه ولاکه وګرځې. خدای غیرتي دی او غیرتي بنده خوښ دی. زه دغه کومه خدا مې نوره د ورته نه کېږي چېرته به ګاډی والیم که چېرته د چا کوم مسلمان وسه رسېږي ماله د غلپه غوندې جوړه کړي کور مخه کې جال مال ولګ نن سبا ګرمي ده بوتل وخت دی. رحمان بابا وایي لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار. هر وخت دغه هګۍ ده ګرمۍ کې به هګۍ خرڅوه او په هګۍ کې هم ولاکه دونه چیزې پیدا کېږي او بله وسیله دا ونیسه ګوره حاجي بابا ګوره ښه دا دنیا چې دا په امید خوړل کېږي صحیح ده. اوس په د روژې تا ته پیسې درکو د الله د خوا نه چې کوم مرسته ده کوم پیسې دي هغه به درکو. الله دې آباد لره الله دې کامیابه لره صحیح ده. خدای پاک دې تا سره چې څوک مرسته کوي ته ورسره منډه ترله کوې الله پاک دې جنتونه هم په نصیب کړه. خدای پاک دې ګناهونه هم معاف کړه. حاجي بابا چې څونه مال دا داسې نه ده یو سړی ته که زه په خپله
زکات وباسم که نه زه په خپله نو تاسو باور وکړئ چې دغه 100,000 دا نه ورکوم والله چې زه یو مسلمان له ټول ورکوم چې دا واله او خپل کاروبار پرې جوړ کړه دغه شی وکړه دغه شی وکړه هغه به په خپل ودرېږي سبا د دې خیرات نه به خلاص شي. حاجي بابا ستا موږ سره حق دی. ګوره زه د روجې کم تکلیف چې دی ګرمي ده د دې خرچه د کور الله درکوي درته زه درکوم بعد د اختر نه له خیره تا ته د کار زمینه هم برابره. وایي څونه خوشحاله شوې. دا چې دې وکړه که نه په خدای قسم دغه یو روپۍ نه م څېرم چې یو روپۍ م را کوله خدا دې کار غني دې راسره. ګوره ښځه تا ته اوس د روژې پیسې درکوم د اختر هم درکوم د روژې یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس بس زرګونونه دي دا 500 دي 500 دي 15,000 شي او 1,000 روپۍ نور 1,000 روپۍ نور ښه دا د 6,000 بس دا د 7,000 بس دا د 8,000 بس دا د 9,000 بس دا د 10,000 بس دی. الله دې کامیاب خدا خبره دې زیاده مو وباسه چې پس سرپرستی به ته ان شاء الله ګوره دا د پیسې او دا خرما نه ده دا به له خیره روجمات کې ستا صدقه کما او روجمات تم راځه سیتامي ته ښه صحیح ده پیسې دی والا او یو خندا مو که چا تصویر ته داسې زیری تا د خدای په جنت کې وخندل زنده باد ښایسته روژه ولري ښایسته وختونه مور ببي ته سلامونه کوه په الله دې سپارم. بس د یو مسلمان حاجت پوره کول دا هم یو عبادت دی سکون دی. د 10مې روژې د نن ورځې ګزارش له تاسو سره وایم